په 2002 کال کې افغانستان کې زما دنده دا و چې د هغه پوزي غړو حالات او هڅونو باندې پوه شم څوک چې د 19 سپتمبر پیښې وروسته راغلي لومړی د 4 جولای رخصتي په افغانستان کې تیروي او هڅه کوي د القاعده ترهګره ډله لمنځه یوسي. د ما ملګری او په بهر ملکونو کې میشت امریکایي عسکرو لپاره د امریکایي ټلویزیون او ریډیو امریکن فورسز نتورک همکار سټاف سارجنټ ډان میلبر ما سره په جنگي سیمه کې زموږ په لومړی تجربه کې وو. When you come into the country the way we did in a military aircraft and under cover of darkness to avoid being shot at and landing in a corkscrew. کله چې تاسو یو هیواد ته ځئ لکه څنګه چې موږ په یو پوځي الوتکه کې د شپې ورغلو چې څوک مو په نښه نه کړي دا وخت وي چې تاسو د خلینو دا وزي چې وو دا هر څه رښتیا دي موږ یو خطرناک ځای ته ور روان یو. په هغه وخت کې نږدې 1000 امریکایي عسكر د خطرو سره مخ وو چې زیاته شمیرې په بګرام هوایي مرکز کې پر ځای وو کوم چې په ډیر تیزی سره په نړۍ کې د امریکا تر ټولو لوی پوځي مرکز جوړیدونکي وو. دا هغه ځای دی چې رونډا لاسن د امریکایي پوز ګرځنده عامه چارو شوبې یا MPAD سره کار کړي کوم چې په افغانستان کې زمون قربه وو. هلته د امریکایي سرتیرو د خبر ساتلو لپاره د هغې ټیم یو ورسپانه او نور شیان جوړ کړي. We run stories not just here at Bagram but also stories from Kabul. Every once in a while we might get a story from Kandahar or from زه چې په کوم څه زیاته خوشاله ګم هغه د عسکرو قصې کول دي. موږ د خپل میشن په اړه خبرې کوو خو سره د دې زغواړم چې خلک د دې نه خبر شي چې زموږ عسكر انسانان دي د دوی کورنۍ دي او دوی احساسات هم لري. د امریکا پوځیانو د خپل کورونو څخه پیغامونه هم ترلاسه کړي چې د دوی د میشن لپاره په زړه پورې ملاتړ ودل. one of the cards that I got یو کارت چې مال راکړل شوی باغې لیکل شوی چې بن لادن وهي نو دغه سره دا یو خبره هم تړلې چې موږ به د هغې نه بدل خلو خو د بن لادن موندل نږدې یو لسیده وخت ونیو. نه لاسن او نه نورو چې موږ ورسره د 2002 لیدنې په محل خبرې کړې وي فکر کوم چې په افغانستان کې عملیات به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد شي. په ډیزرټ سټورم عملیاتو کې زیاته جګړه په شپږو اونیو کې ختم شوه او زما خیال وو خلکو دا غنل چې دا جنگ به لکه دغه عملیاتو لړن وي. Of course, obviously, a lot of us thought that any رښتیا خبره ده په مونږ کې اکثرو دا غننه چې د 19 سپتمبر د پیښې وروسته عملیات په ډیر زر شروع کیږي او زر به ختم شي. quick. لکه څنګه چې په افغانستان کې جګړه روانه و میلبور په 2003 کال کې دویم ځل افغانستان ته راستون شو چې د امریکایي پوز نفسیاتي عملیاتو میشن چې PSYOP نومیږي سره کار وکړي. It's really kind of دا ډیره مهمه ده چې تاسو معلومات ترلاسه کوئ. میلبر وايي هغه ولیدل چې یو څه شان بدل شوی کله چې هغه بګرام هوایي ډګر ته راستون شو. هلته نور ډیر کارونه وو نور ډیر خلکو او د نورو ائتلافي هیوادونو عسكر هم موجود وو. میلبر وايي په افغانستان کې کار کول ډیر خطرناک وو. هغه د یو لری پرتی سیمه کې افغان ریډیو سټیشن ملاتړ لپاره د میشن په محل یو پیښه یادوي. I heard this whistling. ما د یو RPG راکټ غږ واوریدو چې زما د سر د پاسه تیر شو. میلبر وايي هیڅوک جوړل شوی نه و. د هغه لپاره د برید دوامدار غواخ د امریکا پوځي اهدافو په اړه د هغه نظر بدل نکړو په شمول د ځای خلکو سره مرسته کول چې غوړه ژوند ولري. Some of the things we did, when I say we, I mean the coalition forces, was to, teach people that kind of stuff. ځینې کارونه چې مونږ کړی دي د مونږ نه زما مطلب ائتلافي عسكر دي چې خلکو ته بیلابېلې لارې وخایو دوی ته پاکي وبور کړو او ډېرې پیسې چې د دوی ژوند ورسره خشي نو په دغه حساب زه دغه هر څه تر شا ولاړ یم. میلبر او لاسن د امریکا د 15,000 نه زیاتو ځواکونو څخه دوه چې له 2001 کال راهیسې لکتر لګ یو ځل افغانستان کې ځای په ځای کړی شوی وو. د 2300 نه زیاتو خپل ژوند د لاس ور کړی باوجود د دې چې هواد اوس بیرته د طالبانو په لاس کې دي. لاسن چې په 2019 کال کې د امریکا پوز څخه ریټایر شوی په دې باور ده چې د امریکا هڅې بې ګټې نه وي. زبکله هم په افغانستان کې خپل موجودګۍ ته د ناکامي نامه ورنکړم. تاسو خبر یې دا خبره ډیره ګرانه ده چې وایو چې زموږ میشن یا کار سرته رسیدلې ده. میلبر چې په 2009 کال کې یې پوز پرې خودو احساس کوي چې امریکا په افغانستان کې هر هغه څه چې کولی شو کړی دي. من هلته اسامه بن لادن معلوم او بیا د منځ لری کړو. تاسو ته معلومه ده چې شل کال وروسته اوس وخت راغلی چې د هلته نه راوځو او هغوی د تپریکدو چې خپل ځان په خپل په خطوګو وساتي. ډیر افغانان اوس په دې اندېښمن دي چې د طالبانو لخوا به ورسره څه ډول چلن کیږي چې د امریکایي ځواکونو د وټلو سره د هواد واک په لاس کې واغستو. د امریکا ته ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیده.